السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې جوړ او خوشحاله اوسئ. کومو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، اوس یې سبسکرایب کړئ. څنګه کولی شو خوشحاله او د ښو اخلاقو خاوندان شو؟ نو په دې ویډیو کې تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شو خوشحاله او د ښو اخلاقو څښتنان شو. زما ویډیو مو که خوښه شوه حتمي یې لایک کړئ ملګرو، تر څو مو نور ملګري هم دا ویډیو وګوري. ستاسو په ملګرو کې به یو حتمي داسې ملګری وي چې دوستان یې زیات وي او د ټولو خوښیږي او دښمنان یې کم وي، خوشحالي زیاتې او خفګان یې کمې. د ښو اخلاقو څښتنان څو خاصې ځانګړنې لري. که چیرې دا ځانګړنې تاسې په ځان عملي کړئ، انشاءالله تاسې به هم د ښو اخلاقو څښتنان سئ. خوشحاله څهره، اول تاسې کوشش وکړئ چې خوشحاله څهره ولرئ. له هر چا سره مخامخ کېږي په خوشحاله څهره ورسره مخامخ کېږي، تر څو هغه ستاسو سره هغه هم ستاسو سره په خوشحاله څهره سبا مخامخ سي. که دوست مو که دښمن وي، کوشش وکړئ چې په خوشحاله او څهره یا مثلا ورته وخاندئ. په خندا زموږ او ستاسو هېڅ هم نه کمیږي. که چیرې تاسې کوشش وکړئ که غواړئ چې واقعا خوشحاله اوسئ، خوشحاله له هر چا سره مخامخ سئ، نو تاسې زیاتره دا تمرین له آینې سره کوئ. کله تاسې آینې سره مخامخ کېږئ په خوشحاله چهره ورسره مخامخ کېږي، په دې سره تاسې کرار عادت کېږي او له هر شي سره به انشاءالله په خوشحاله څهره مخامخ کېږي. دوهم منفي خبرې مو له ذهن وباسئ. کوشش وکړئ چې منفي خبرې مو څومره په ذهن کې ټول له ذهن وباسئ. د دې تمرین لپاره د څنګه منفي خبرې له ذهن وباسو، تاسې باید لومړی دا ټولې منفي خبرې په یو ورقه کې ولیکئ او هره اونۍ یو خبره پرېږدئ، یعنې هغه له ذهنه باسئ. انشاءالله په ډېر کم وخت کې به تاسې د منفي خبرې له ذهنه ووځي. درېیم مهربان اوسئ. په هر څه باندې مهربان اوسئ، که انسان یې که حیوان یې که نبات یې، مهربان یې وکړئ، په هر شي باندې مهربانه واوسئ. څلورم خیرخوا اوسئ. هر چا ته خیر رسوئ، ښېګڼه رسوئ او له هر چا نه د خیر او ښېګڼې تمه لرئ. نو انشاءالله دا به ستاسو ژوند ډېر اسانه کړي. که چیرې مو ستاسو کوم دښمن مخې ته راغی، خامخا دښمنان مو الله پاک مه پیدا کړو، خامخا مخې ته هم راغلی یا کوم څوک چې تاسو سره نه لګېده، نو تاسې له هغه سره کوشش وکړئ چې زیات خیر ورسوئ. یوه ورځ به انشاءالله هغه هم ستاسو ته خیر رسوي او هغه دښمني به یې په دوستي بدله شي. پنځم باید ډېره مطالعه وکړو. مطالعه د انسان ذهن پراخوي، نو کوشش وکړئ چې زیاته مطالعه وکړئ او په دې سره هم ستاسې اخلاق ډېر ښه کېږي. ډېر مثبت پوینټ دا مطالعه په اخلاقو کې. شپږم کوشش وکړئ چې مختلف کسان سره ناسته پاسته وکړئ. له مختلفو کسانو سره ناسته پاسته د مختلفو خویو اخلاقو رویه باندې ځان بلدول. مثبت خلک تعقیبوئ، منفي خلک مه تعقیبوئ. که چیرې تاسې یو چا غیبت وکړئ یا چا پسې خبره وکړئ، هغه انسان کې کوم عمل منفي هغه که تاسې عملي کړئ، سبا تاسې نور خلکو ته هم همدا رقم ته معلومېږئ. نو کوشش وکړئ چې ښه عمل وکړئ، خوشحاله ژوند به ولرئ. او که بد عمل وکړئ، ژوند له خفګانه ډک وي، دوستان به مو کم او دښمنان به مو زیاتې، خوشحالي به مو کمې او خفګان به مو زیاتې. مننه. که ویډیو مې خوښه سوې ملګرو، له ملګرو سره هم شیر کړئ او لایک او سبسکرایب زما چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ، تر څو د آینده بلې ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر سم. مننه. ښه وخت ولرئ.